عمومي منډۍ ته راغلي یو. په بازار کې یو چرګ په 400 په 450 پلورل کېږي. خلک زیاتره شکایت کوي، وایي چې دا وجه د تورخم د ترانزیټي لارې د بندېدو ده چې یو میاشت کېږي. خلک هسې بهانه کوي، کال 12 میاشتې کېږي غټ چرګوړی په تورخم نه دی راغلی. یو چوزه وراتله، دا مشکلات چې پیدا شوي نو ځکه نه راځي اوس چوزه. تمام شو په دغه روپۍ باندې 400 شلکم 400 روپۍ. شلکم 400. تی بازار کې په څو پلوري؟ دا موږ پلورو 410 او 410 پورې. حق حلاله 10 روپۍ بس ځکه نه ډېر شی دی. زیاتره به زه یم چې دا چرګوړی په 600 هم درنکي بازار کې. نه دومره ګران خو نه خرڅوي، ارزانه دي. کاله مخکې بنده کړې وې، اغېزه زموږ په مملکت باندې نه کوي. موږ انشاءالله په سلو کې 80% اوس فلحال خود کفایه یو. ماشاءالله 80% موږ خود کفایه یو. انشاءالله تعالی چې په راتلونکي یو کال کې به موږ 100% خود کفا کېږو. اتیا روپۍ خېږي او موږ په خدای که دا یو میاشت د پیسو ګټه مخ نه ده لیدله. چرګ د جنوي چاته وایي چې په 290 لکه کنځلې سې ورته کوو. دلته چې دوی ته وایي دوی همدا یو خبره کوي، خود کفایي. پاکستان نرخ وګوره په 3.5 کالدارې ده او دوی په 140 روپۍ. اوس دغه 3 ورځې کېږي چرګ 125 ته راغلی. یعنې دې تورخم مطلب تاسو ته بانه کوي، تاسو یې خلکو ته بانه کوي؟ موږ خلکو ته بانه نه کوو، موږ دغه لس. سلام افغانستان، ستړي مشئ ښه راغلاست او هرکلی. نن دا د جلال آباد ښار د چرګانو عمومي منډۍ ته راغلي یو. په بازار کې یو چرګ په 400 په 450 پلورل کېږي. خلک زیاتره شکایت کوي، وایي چې دا وجه د تورخم د ترانزیټي لارې د بندېدو ده چې یو میاشت کېږي. چرګ پلورونکي وایي چې پاکستان نه اوس چوزه چرګوړی نه راځي، چرګان نه راځي. خو اما بیا خلک وایي چې دلته په ننګرهار کې موږ ډېر زیات د چرګانو فارمونه لرو او چوزه هم دلته تولید کېږي. وجه څه ده او خلک یې څه بولي؟ راغلي یو دلته نن د چرګ پلورونکو سره په دې منډۍ کې خبرې کوو. دلته د اتحادیې مشران هم شته، هغوی سره به هم خبرې کوو. تاسې خپرونه د نړۍ په ګوټ کې راسره وګورئ، ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د دغه ورور دلته د چرګان پلوري، دې سره خبرې کوم چې نن یو چرګ په بازار کې په څو دی؟ آیا دلته په کوم ډول خرڅېږي؟ السلام علیکم، جوړ په خیر. وروره په 400 450 خرڅېږي، خو 4 کیلو 4.5 کیلو چرګوړی خرڅېږي. او دا واړه چې دي دا ارزان دي. او د تورخم دا لار خو خلک هسې بهانه کوي، کال 12 میاشتې کېږي غټ چرګوړی په تورخم نه دی راغلی. یو چوزه وراتله، دا مشکلات چې پیدا شوي نو ځکه نه راځي اوس چوزه. د دې نه مخکې که تاسو راته خپل نوم واخلئ. زما نوم طاهرشاه دی. طاهرشاه، تاسو د ننګرهار، تاسو د چرګانو تجارت کوئ؟ او د چرګانو تجارت کوو. خپله فارم لرئ؟ خپله فارم لرو. بله خبره داسې را پنځرو والا چې دې چې په 100 روپۍ کې نیت هېڅ خبره نشته دی، نه چرګ پاتې کېږي، یو خبره هم نشته دی. دوی په خلاص په 100 باندې کې نیت نه کوي، یو چرګ 500 روپۍ 500 او 100 چې پکې نه دي کم نه ورکوي، چاته بغیر خو ظلم دی. نو دوی ولې دا هر مشتری چې ورشي چې کله چرګ اخلي که نه چرګوړی اخلي، دوی ورته د واره وایي چې تورخم بند دی او تورخم هم دا تورخم ورته بانه کوي. وجه څه ده؟ دا یوازې زما خبره نه ده، 10 میاشتې 12 میاشتې کېږي چې غټ چرګان دي د تورخم په ګیټ او پاره لار باندې بند دي. نه خواځي نه دې خوا راځي، نه خواځي او نه دې خوا راځي. صرف چوزه راتله، دا 40-50 ورځې کېږي چې دا هم بنده شوې ده. اوس چوزه په ننګرهار کې خپله تولید لري؟ اوس د تاجکستان نه راځي او د این نه راځي او د دې خپل
لږ دغه برابر شوي دي انشاءالله یو لږ نیمه جوړه دلته موزي لږ نیمه دلته وځي دا ورځ کار کېږي له خیره او انشاءالله کار روان دی او بس الله به سر ته رسوي د خیره ښه بالکل نو اوس منډۍ ته ماشاءالله ډېر زیات چرګان راغلي دي دا موټر دا حال چې ما ولیده له کابل ورځ چې موږ بازار کې وګرځېدو خلکو همدا ویل چرګوړي نه پیدا کېږي نشته مارکیټ کې نشته دی الحمدلله اوس هم فارمونه ډک دي او لګیا مو ډکېږي هم د خیره او انشاءالله دلته چرګ په کیلو خرڅېږي که همداسې دانګي دي صاحب چرګ مونږ کیلو ورکو په 125 روپۍ او 130 روپۍ او په دې کې فارمي ته تاوان دی تاسو ته تاوان دی او پنجرې والا ته ګټه پنجرې والا خو 500 روپونه کمی نه ورکوي د ګټه یعنی ته مطلب دا و چې اصلي قصابان پنجرو والا دي امق دي هغه چې په لشل لبو کې نیت وکي ان شاء الله موږ هم مخکې زو هغه به مزي نو څه وایي چې په اوسني حالاتو کې غریب سړی چرګ خوړی شي نو خو بس غریب سړی خو ځکه نشي خوړی چې ټول 300 روپۍ دیاري ده او په 400 روپۍ چې ورته چرګ واخلي خو خود یې نشي خوړی او بلې مخکې دغه حالات چې اوس دغه ګیټ بند نه و 2-3 جمعې وړاندې دغه چرګ یعنی ښه چرګوړی په 180 ادي اقل 200 روپۍ و اما نن په 400 پلورل کېږي هغه غټ شوي دي هغه بازار کې د خیم کنه غټ شوي دي لکه مخکې په بازار کې دغه 2-3 جمعې وړاندې چې په 180 200 ښه چرګوړی و نن همغه چرګوړی په 400 روپۍ وایي په 400 خو غټ هغه 180 او 200 والا چې دي هغه نن په مارکیټ کې په 200 خرڅېږي هغه واقع چرګان ډېره مننه قضاوت تاسو وکړئ یا د ننګرهار د چرګانو منډۍ نه تاسو ته خپرونه جوړوو ملتیا مو وکړئ خالدونکو تاسو وګورئ د غرور دلته چرګان واغستله او چیرته وړي اوس به دینه پښتنه وکړو چې په سرډ کې واغستله او په سرډ کې خسي السلام علیکم جوړ سلام ورو رخی جوړ خیرت دی تاسو نوم مبارک زاهد الله امام زاهد الله تاسو د چرګانو کاروبار کوئ یوازې د چرګانو کاروبار او ښه کوم ځای نه راغلي یاستئ منګه دغه نه راغلم بیسود پلان راغلم کونړ کونړ ډینا هلته مو دکان دی او دکان ښه ډېر ښه چرګ دی واغستله خیر چرګ نن سبا د کوم ځای نه راځي نن سبا همدې پارمون نه راځي وروره یو ځای کې او بل ځای کې پارمون دي هغه ځای نه راځي ننګرهار او کونړ لغمان او همدې ځای دي ښه زیاتره خلک چې کله بازار کې ته چرګوړی اخلي هغه چرګ پلورونکي درته وایي چې تورخم بند دی یو بانه درته کوي یو تجار درته بانه کوي چې ګران شوي دي او دا دی وغه دی نن ریټ په مارکیټ کې څو دی نن 120 روپۍ ما واخیستل دا کیلو یو تاسو یو چرګوړی راوباسئ وبخښئ په ډېرې بخښنې سره ورور جانه یو ښه دقه چرګوړی راواله یا ماشاءالله تاسو وګورئ سم چې دی فکر وکړو پسه دی پسه دا 3 کیلو ماشاءالله واقع چې ښکاري قاري صاحب دغه 3 کیلو چرګ کنه ټول تا ته په 100 روپۍ پرېوته 3 کیلو تمام شو په دغه روپۍ باندې 400 شلکم 400 روپۍ شلکم 400 تی بازار کې په 100 پلوري دا موږ پلورو 410 شو 400 پورې حق حلال شل روپۍ بس ځکه نه ډېر شه دی زیاتره به زوی چې دا چرګوړی په شپږ سوه هم درنه کي بازار کې نه دومره ګران خو نه خرڅوي ارزانه دي او ته خو وایې چې ارزانه دي خیر بازار ته به هم لاړ شو هلته مونږ ریټ کړی دی پښتنه هم کړې ده دا به 3 کیلو 3 کیلو دی او 3 کیلو زما خو باور نه راځي 3 کیلو اوسط یې ورکړی دی وروره نه لکه ته تللی دی نه دی هسې تا د ځان نه ویلي نه تللی هم دی د شل دانې تقریبا 1 کیلو رال او 3 کیلو نه لا بره راځي ښه یعنې خوښه دی نه چې ویې تلو ویې تله ولې نه که 3 کیلو و نو بیا صحیح ده او که نه و بیا 3 کیلو دی 3 کیلو بیا به د جرمانه کوو خیر ولې نه تیار یم ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ یعنې قناعت ښه دی که 10 او 10 او 10 وګټل شي ښه دی خو چې 100 او 200 ته په یو چرګوړي ګټې بیا دا ظلم نه همدغه حلال دغه 10 او 10 روپۍ 50 روپۍ موږ ګټو ورکوو تاسو هم خلکو ته تورخم نه بانه کوئ چې تورخم لاره بنده ده یاره لاره خو دغه ده خو د ورکوټې چرګوړی جوزه هغه بنده ده چوزه خو ما اوس مخکې چې دی موږ سره یو هیوادوال دلته خبرې وکړلې پارمدار و هغې ویلې چې چوزه اوس د تاجکستان نه راځي هند نه راځي موږ دلته خپله په ننګرهار کې 1 لک 1.5 لک ادي اقل 2 لکو پورې تولید لرو او شته دی خو دغه لږ هغه وخت بنده وه یو څو ورځې 10-15 ورځې نه وه راغلي هغې لږ تاثیر اچولی دی ښه د هغې چوزه او د دې چوزه فرق کوي
فرق شته ولې نشته دی دا هغه ارزانه تمامېدله دا لږه ګرانه راځي ښه بیا ورسره چرګوړی هم ارزانه او ارزانه بس مکه خبره ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه قضاوت تاسو وکړئ او د ننګرهار د چرګانو منډۍ کې یو خپرونه راسره وګورئ لیدونکو تاسو وګورئ دغه چرګ ماشاءالله بس 4 کیلو ته رسیدلی دی دلته د خان الله کوټوال او عزیز الله کوټوال د چرګانو پلورنځی دی دې نه پوښتنه کوو چې 1 کیلو دلته په مارکیټ کې په 100 روپۍ پلورل کیږي او بیا بازار کې په 100 روپۍ او خلک د ګرانۍ وجه څه بولي پوهیږئ پوښتنه به له دې مشر نه وکړو السلام علیکم جوړ په خیر محترمه خیر جوړې په خیر ته بخه ده ډېره مننه خاص ته خوشحاله اوسېدل د لږ مخکې خیر راغلي یاستئ زمونږ د مارکیټ ته د زمونږ هر قدم د ایمان په تله کې واچوئ تاسې راغلی او زمونږ پوښتنه مو وکړله او زمونږ سره یو خوږه مرکه وکړئ خوشحاله اوسئ کوټوال صاحب خلک دغه څو ورځې کېږي په بازار کې ځینې وایي چې چرګ مکمل ورک شو ځینې وایي چرګ چې دی ګران شو وجه خلک ورته وایي چې څه ده خلک یې د تورخم د ترانزیټي لارې د بندېدو لامل یو میاشت کېږي وایي چرګ په مارکیټ کې نشته نو ځکه هغې یو چرګ که هغه کوم ریټ په 300 350 دی 400 450 پلوري وجه څه کیدی شي وجه خو صاحب دا کیدی شي چې په مارکیټ کې خو ماشاءالله چرګ ښه پریمانه دی دغه لارې چې نن 2 کاله مخکې بنده کړې وې هغې زمونږ په مملکت باندې نه کوي موږ انشاءالله په سلو کې 80% اوس فی الحال خود کفایه یو ماشاءالله 80% موږ خود کفایه یو انشاءالله تعالی چې په راتلونکي یو کال کې به موږ 100% خود کفا کیږو بیا به موږ ورته چرګوړی پاکستان ته ورکوو موږ به بیرته به صادرات نور ممالکو ته کوو نو مشکل دا دی چې چرګ دلته ماشاءالله ښه پریمانه دی په مارکیټ کې چرګان ډیر دي 4 کیلو چرګ هم موږ لرو 2 کیلو هم لرو 1500 ګرام هم لرو موږ دلته نن په توزیع په مارکیټ کې زمونږ د فی کیلو 15 شپږ روپۍ یو سل او 20 شپږ او 15 یعنی ښه یو 2 کیلو ښه چرګوړی په 100 روپۍ شو 2 کیلو ښه چرګوړی په 250 په 215 او هغې په بازار کې په 350 پلوري دا خو داسې دی محترمه چې زمونږ دغه پرچون پروشان دکانداران چې دي دوی زمونږ د دې هموطنوالو سره زیاتې کوي بس په دغه به قانع کېږو که نه چې زیاتې په دې زیاتې کوي ځکه چې باید اقلا چې دې ځای نه وړي باید دوی 10 روپۍ په چرګ کې وګټي نه دا چې 500 شپېته او 80 روپۍ وګټي زمونږ د مارکیټ د خوا نه مشکل نشته دی زمونږ د اتحادیې د خوا نه مشکل نشته دی دلته ماشاءالله ښه په مناسب ریټ ورکول کېږي خو دا چې ښاروالي دا د مربوط د ښاروالۍ ده ښاروالي باید دا کار کنټرول کړي بیرون بازار تجارت او ښاروالي تجارت او ښاروالي دا د ښاروالۍ کار دی زمونږ مربوطه چې ښاروالي پورې باړه هم نه لري تجارت پورې باړه لري نه ښاروالي تفتیش باید دا کار وکړي تفتیش دا کار باید وکړي تفتیش باید کنټرول کړي او دلته په مارکیټ کې ماشاءالله چرګ ښه پریمانه دی د پاکستان کې په موږ باندې چوزه بنده کړي دا زمونږ ګاونډی هېواد چې دی نور ممالک دي انشاءالله زمونږ تجاران شته دی ښه قوي تجاران شته دی نورو ته به لاسرسی وکړو نورو ځایونو نه واردات وکړو موږ به هم صادر کړو ورته بل لکه کوټوال صاحب دغه پرون تازه خبر دا و چې د افغانستان موجوده حکومت د تجارت وزیر خپله پرېکړه وکړله چې موږ نور د پاکستان سره راکړه ورکړه او په تجارت کې هېڅ اړیکې نه لرو مطلق بندې شوې یاره دا خو ډېره ښه ښایسته پرېکړه وه د دې پرېکړې عام ولس ټول ملاتړ کوي کمې دوايانې چې راتلې هغه بې کیفیته وي پرستامول کې به چونه ګډوله د ټولو مسلمانانو د معدې خرابې کړلې خلک یې ټول د نور امراض سره مخ کړي وو زویمه دا چرګوړي به هم ډېر زیاتره به بې کیفیته وله چرګوړی یو شی هم جوړ نه دی دوی موږ سره د پخوا نه یو دغه لري یو ضد او کینه لري دا چې زویمه چې سوچه موږ هر څه د دوی سره بند دا ډېر د دې دغه نه موږ قوي ملاتړ کوو د دې خبرې نه د وزارت زراعت تجارت د دې نه موږ قوي ملاتړ یو ډېره مننه ډېره مهرباني السلام علیکم ښایسته خبرې مو وکړلې ډېره مننه کوو او ملتیا مو وکړئ خپرونه له ننګرهار د چرګانو منډۍ نه وګورئ زموږ سره پاتې شئ
لیدونکو دلته هم پرچون پروشان لکه کوم چې په بازار کې چرګوړي خرڅوي او دلته راځي خریداري کوي دوی سره خبرې کوم. سلام علیکم. جوړ بخیر. وروره ښه نوم مې خاکسار ده او زه په پرچون پروشم یم او په دې مارکیټ چیرته کار کوي؟ په چپلیار اډه کې دوکانونه مې دي او دوی خو دا اوس تاسو مخکې مصاحبه وکړه دوی ویل اوس 515 دا خلک ټول ولاړ دي دغه 3 ورځې مخکې موږ ته 540 روپۍ کیلو راکړي یو ورځې مخکې 3 ورځې مخکې 540 روپۍ کیلو راکړي ورته ولې وای چوزانه راځي په تورخم باندې راولو دي کې دا چرګ چې دوی موږ ته په 240 راکړي 2 کیلو چرګ 280 روپۍ خېزي او موږ په خدای کدا یو میاس د پیسو ګټه مخ نه درېدله چرګ دی جنوي چاته وایي په 290 لکه کنځلې ورته کوو دلته چې دوی ته وایي دوی همدا یو خبره کوي خود کفایي پاکستان نرخ وګوره په 2.5 کالدار ده او دوی په 140 روپۍ و دغه 3 ورځې کېږي چرګ 115 ته راغلی یعنی دې تورخم مطلب تاسو ته باندې کې تاسو خلکو ته باندې موږ خلکو ته باندې نه کوو موږ دغه 10 روپۍ ګټو او ته دغه 10 روپۍ ګټم خلکو ته وایي چې دغه ورور 10 روپۍ ګټي لکه کنځلې ورته کوي ځکه چې اقتصاد خراب ده خلکو تقاضا نه کېږي مال دا ویسي چرګان ویسو مرګم کوي هغه کوي دوی اوس راغلي چې دا چرګ په 115 ورکړي دغه نن ورځ 115 دوی راغلي دغه 3 ورځې مخکې 240 روپۍ کیلو خرڅ کړي وجه څه کېدی وجه دوی وایي تورخم بنده چوزانه راځي تورخم بنده دادا نشي د سل باندې کوي مسله ټورس مارکیټ کې رئیس سره وخاغه وکي او نرخ وټاکي د شاروالۍ لخوانه نو نه په کار کې هغه کېږي ګډوډي راځي نه به موږ تاوانیان کېږو نه به دوی تاوان کوي یو نرخ د شاروالۍ ورکړي چې دغه نرخ نه باید دا جګ خرڅ نشي. ډېره مننه. قضاوت تاسو خپله وکړئ موږ د بېلابېلو خلکو نظر اخلو څوک څه وایي د ننګرهار له منډۍ د چرګانو منډۍ نه خپرونه وګورئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او هرکلی په وروستیو کې مو ډېره هڅه وکړله چې دلته د چرګانو د اتحادیې مشر رئیس صاحب سره یو لنډه مرکه ولرو خو هغه ډېر سخت مصروفه و او د ډېر مصروفیت له امله یې ونه شو کولی چې موږ سره په خپرونه کې حاضر شي او مرکه وکړي. تر بلې خپرونه چې ستاسو په درن چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی بهون کې څښتن د الله رب باندې سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د سولړي سوکاله تلفاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان.